پیر عبدالقدوس بندر چې دی دا د خان عبدالغفار خان باچا خان د څنګ ملګری و. په یو تحریک کې پاتې شوي دي، یعنې په یو تحریک کې مطلب دا دی چې په یو ځای د خدایي خدمتګار تحریک برخه، د جیلونو برخه، د جدوجهد برخه، د قربانو برخه او څنګ په څنګ پاتې شوي. باچا خان به د پیر عبدالقدوس بندر نه دا کار اخیستو چې په تا کې صلاحیتونه د لیک او د صحافت دي، نو هغه د یو اخبار مدیر جوړ کړی او د اخبار مدیر یې داسې جوړ کړی چې انګار اخبار د تاریخ یوه ډېره غټه برخه ده او په هغې کې ډېر لوی لوی شخصیات چاپ شوي دي په خپل دور کې. د انګار اخبار مدیران چې دی د پیر عبدالقدوس بندر نه مخکې امیر نواز جلیا پاتې شوی دی، لوی خدایي خدمتګار. شرر د انبار ډېر لوی شخصیت پاتې شوی دی. او د هغه دوو د صحافتي خدماتو د ناکامۍ نه پس طور په پیر عبدالقدوس بندر راوستل شوی و چې په دغه دور کې اخبار ناکامېدو باچا خان پریشان و چې زموږ خو د اواز رسولو دپاره په دې دور کې تر ټولو زورداره ذریعه انګار اخبار دی. پیر عبدالقدوس بندر یې خصوصي طور دې اخبار ته راوستو او چې کله نه پیر عبدالقدوس بندر دې اخبار ته راغلو په هغه ټایټل به یو شعر لیکلو چې وار د شرر د جلیا تیر شو په انګار اخبار، اوس ورته پیر عبدالقدوس بندر په کار راغی. یعنې د هغه خو نوم هم تندر و او د تندر په ولسي ورسره زموږ افکار راغی، یعنې قافیه کې خو وار د شرر د جلیا تیر شو په انګار اخبار، اوس ورته پیر عبدالقدوس بندر په کار راغی. نو هغه چې په قهر شو نو هغه اخبار یې اسمان ته ورسولو، خدایي خدمتګارو د هغوی اواز یې د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسولو. د دغه شخصیت زوی پیر سلطان محمود و چې د هغه تربیت پیر عبدالقدوس بندر کړی. د پیر سلطان محمود په لاسو کې د زیتون بانو بیبي تربیت شوی دی او بیخي د ماشوموالي نه پیر سلطان محمود به ریډیو ته راتلو، ریډیو پاکستان پېښور ته به راتلو او بانو بیبي ماشومه وه چې ځان سره یې په سایکل راوسته. او دې لپاره چې دا ماحول وګوره چې فنکار څه کوي، لیکوال څه کوي، سندرغاړی څه کوي، ډرامه نګار څه کوي، ته د ماحول نه خبر شي، د ماشوموالي نه. نو بانو بیبي باندې لومبي اثرات چې د آرټ او د فن او د لیک د ریډیو نشي او د ماشوموالي نشي. او بیا د شفق صاحب په مسکول کې هم شاید عبدالله جان عقیل وویل چې یو وخت داسې راغلو چې هغه د دغه ریډیو پاکستان پېښور پروډیوسره جوړه شوه، ځکه چې هغه تربیت یې د هغه پلار په لاس کې شوی و چې هغه پلار یې د ریډیو ایکسپرټ او ماهر و. نو د افسانه نګارۍ نه علاوه د هغې بله خدمات دي د پروډیوسرې په حیثیت، بله ډرامې یې پروډیوس کړي دي، بله سندرغاړي دا چې څومره لوی لوی سندرغاړي زموږ نومونه دي، خیر محمد او هدایت الله او دغه دور نور، د بانو بیبي په پروډکشن کې د هغوی ریکارډینګ شوي دي، سندرې یې ویلي دي او د ډېرو لویو لویو شاعرانو د حمزه بابا، د مراد شینواري، ساحر افریدي، خیبر افریدي او لوی لیست دی چې د دوی کلامونه بانو بیبي د خپل هغه پروډکشن چې د هغې کوم مهارت و په هغې کې په ریډیو کې دغه خدمات ترسره کړي. بیا ریډیو نه هغوی په هغه وخت کې ډرامې هم لیکلي، ریډیو نه به هم لیکلي، ټي وي نه به هم لیکلي او د کتاب دپاره به هم لیکلي. نو هغه ډېره څرګنده ډرامه لیکونکې هم ده. بیا داسې هم شوي دي چې د هغې ځینې افسانې نورو ډرامه نګارو، ډرامه لیکونکو هغه ډراماټایز کړي هم دي. هغوی افسانې د هغوی ناولونه هغه په خپله ډرامې شوي دي، اوس یې په خپله لیکلي دي. نو یوه حواله د ډرامې په حیثیت، د ډرامې لیکونکي په حیثیت د بانو بیبي ډېره مضبوطه ده، خو زموږ لیکونکي کم ذکر کوي چونکې ډېر غالب رول